سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د اسټرالیا د کرکټ سوداګریز لیګ بیګ باش 14 پړاو سیالیو ته 19 افغانان او 80 پاکستاني لوبغاړي نوملیکنه کړې وه. خو دغه لیګ کې دا ځل په بېساري ډول د دغو هیوادونو لوبغاړي له پامه غورځول سوي دي. د 2024 کال بیګ باش مشهورو سیالیو ته دا ځل کوم افغان لوبغاړی نه ده غوره شوی، خو د لسګونو پاکستاني لوبغاړو ترمنځ هم یوازې یو لوبغاړی اخیستل سوی دی. پاکستانی غوره شوی لوبغاړی اسامه میر دی چې ورو لیګ بالر دی. پرون د یکشنبې په ورځ د بولي په درېیم پړاو کې میلبورن سټار لوبډلې غوره کړی دی. اسامه میر په تیر کې هم له دې لوبډلې سره پاتې سوی دی، خو بلې هیڅ یوې لوبډلې کوم پاکستانی لوبغاړی نه دی اخیستی. محمد نبي، راشد خان، مجيب رحمان، کیس احمد، ظاهر خان او ځینې نور افغان لوبغاړي په تیر بیګ باش کې لوبېدلي دي. تیر کال راشد خان له دې سیالیو لاس په سر سوی و. راشد خان هغه مهال ویلي و چې که اسټرالیا له افغانستان سره رسمي لوبو ته زړه نشي کوي، نو دی هم نه غواړي هلته ولوبېږي. اسټرالیا په تیر کې له افغانستان سره ځینې سیالۍ له دې کبله چې د طالبانو حکومت یې د بشري حقونو په سرغړونو تورن کړی و لغوه کړي دي. افغان لوبډلې بیا تیر شل اوریز جام کې اسټرالیا ته یو تاریخي ماته ورکړه، چې له کبله اسټرالیا د نیم پای لوبې له سیالیو هم ووته. د 23 جوم دا بریا افغان لوبډلې او افغانانو په خورا ولولو ولمانځله. د چې اسټرالیا سږکال ولې پاکستاني او افغاني لوبغاړي نه دي غوره کړي رسماً واضح څه نشته، خو د لوبو یو څارونکی محمد واصل وصال وایي د افغانستان او اسټرالیا ترمنځ د کرکټ اړیکې ډېرې خوندورې نه دي، خو دا چې د پاکستان لوبغاړي هم له پامه غورځول سوي دي. اصلي لامل یې دا هم کیدای شي چې په ټوله کې سږني سیزن کې اسیایي لوبغاړو ته پاملرنه کمه وه. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.